बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ानो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक په ओमान کې د سوال او جواب سیشن ته خطاب کو چې هلته یو جینۍ راغلی وه چا چې اوس اسلام قبول کړو د اسلام قبولولو نه وړاندې دا جینۍ عیسائی وه او تعلق یې د فلپاین ملک سره خو اوس په اومان کې اوسېده. دې جینۍ ډیره عجیبه خبره وکړه چې یو ورځ ما خپل عزت بچکولو دپاره په یو چرچ کې پناه اغستې وه خو چې زه چرچ ته ورسېدم نو هلته هغې د پناه راکولو په ځای زمانه پیسې غوښتل شروع کړل او ماته یې وویل چې مونږ خو به ستا حفاظت وکړو خو د دې په بدل کې به ته مونږ له پیسې راکې. نو هلته زما ذهن کې راله چې دا لا څنګه خلک دي چې د یو جینۍ د عزت حفاظت کولو په بدل کې هغې له پیسې پکار دي. هغې له خو د یو انسان په حیث او د انسانیت په خاطر په ما باندې رحم راتلل پکارو. د دې جینۍ د سوال په جواب کې ډاکټر ذاکر نایک یو ډیره ښایسته او دلچسپه خبره وکړه او د نریندر مودي ذکر یې وکړو کوم چې اوس وخت کې د بھارت وزیر اعظم دی او هم هغه ډاکټر ذاکر نایک دې حد پورې مجبور کو چې هغه خپل ملک بھارت پرېښودو او ملیشیا ته په هجرت کولو مجبور شو. ډاکټر ذاکر نایک د نن تقریبا 2 کاله وړاندې د بھارت نه په وباسلو نن هم هغه نریندر مودي په کوم ټکو کې یادې. دې ویډیو کې به تاسو وګورئ خو دې نه وړاندې وګورئ چې دې جینۍ څه تپوس یعنې سوال وکړو. My name is Judy. I am from Philippines and I have some question, but before that I am born and raised from Christian family. And to be honest, I am confused about few things because I went different churches and one of them asking for money for protection. Yes, that's my experience before they asking money. څنګه چې دې جینۍ تپوس یعنی سوال ډیر مزیدار وکړو نو دغه شان د دې جینۍ د تپوس کولو انداز هم مزیدار دی. دې جینۍ تپوس کولو سره خاندل هم او دا ډاکټر ذاکر نایک هم نوٹ کړل. د دې جینۍ پورا او مکمل تپوس یعنی سوال سو او دې خاندل ولې. د علمي رڼا ټیم به د دې پوره ویډیو تاسو ته د پښتو ترجمه وړاندې کوي. د دې جینۍ تپوس یعنی سوال او د ډاکټر ذاکر نایک جواب به ستاسو وړاندې وي. د نن ویډیو کې به تاسو وګورئ چې ډاکټر ذاکر نایک نن نریندر مودي څنګه یاد کو. ډاکټر ذاکر نایک وویل چې څنګه چې تا وویل چې په چرچ کې تا هغوی ته د خپل عزت بچکولو او حفاظت کولو وویل نو هغې الټه ستانه پیسې وغوښتې. نو تاله پکار دی چې په دې دور کې ته د هغه چرچ والا شکر ادا کې تاله شکریا ادا کول پکار دی او هغه ځکه چې کله هغې ستانه پیسې وغوښتې نو تا سوچ وکړو چې دا څنګه خلک دي دا عیسایت څنګه مذهب دی چې هغې ته دا خولی دي چې که یو زنانه خپل عزت بچکولو دپاره چرته چرچ ته راورسي نو د هغې نه دې پیسې وغوښتې شي. که چېرې په هغه ورځ هغه چرچ والستانه پیسې نه وي غوښتې نو نن به تا اسلام قبول کړی هم نو. MashaAllah. Sister asked 2 questions. Before I answered the question, she said that people were asking her protection money. And then she realized Allah is a protector. So today, you have to thank the people who asked you for protection money. Because of them, you accepted Islam. Like how... ډاکټر ذاکر نایک وویل چې کله هغه خلکو ستانه پیسې وغوښتې نو ستا په عقل کې دا خبره راله چې اصل کې حفاظت کولو والا خو د الله ذات دی دا انسانان نه. بالکل هم دغه شان نن هم زه د نریندر مودي شکرګزار یم چې هغه په بھارت کې زما ژوند ګران کو په ما یې ژوند راتنګ کو نو الحمدلله زه ملیشیا ته رالم. د ډاکټر ذاکر نایک دې خبرې سره پوره حال کې نارې شوې او د لاسونو پړکار شو. دا منظر وګورئ خو د دې نه پس ډاکټر ذاکر نایک نه صرف د نریندر مودي ذکر یا شکریه ادا نه کړه بلکې د هغه دپاره یو دعا هم وکړه. Like how I thank the Prime Minister of India, Modi. Because of him, I did hijrah to Malaysia. ډاکټر ذاکر نایک وویل چې زه خو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نقش قدم باندې روان یم. زه نن هم په نریندر مودي هیڅ لعنت یا کنزل نه کوم بلکې صرف دا دعا کوم چې الله دې هغه له هدایت ورکړي. I am following the footsteps of the Prophet. I don't curse my Prime Minister Modi. I do dua. May Allah give him hidayah. So sister عزیزانو د ډاکټر ذاکر نایک د نریندر مودي دپاره د دومره ظلم نه باوجود دومره ښه جذبات ساتل او د هغه شکریه ادا کول نور خو نور د هغه دپاره دعا کول چې الله د هغه له هدایت ورکړي
په ځای د دې چې هغه دا خیری وکړي چې الله دې په هغه خپل عذاب نازل کړي. د هر څه نه دا ظاهریږي چې موږ له یو ښه مسلمان څنګه جوړېدل پکار دي او دا سبق موږ ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د طائف ښار د واقعې نه ښوولی دی. کوم ځای چې یو طرف ته دا واقعه ده چې په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې به یو ښځې خځله غورځوله او یو ورځ د خځلې په نه غورځېدلو باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ښځې تپوس له ورغی. دغه شان یو بله واقعه چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د طائف خلکو له د دین اسلام دعوت ورکو نو هغه خلکو په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دومره کاڼي وورول چې پڼې مبارکې یې د وینو نه ډکې شوې او هم په هغه وخت د الله پیغام راغی چې ای زما نبی که ستا حکم وي نو د دې دواړو غرونو منځ کې به دا ټول ښار دا ټوله آبادي په ځمکه کې ښخه کړې شي. خو د هغې په ځای نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خلکو دپاره د هدایت دعا کړې وه. ډاکټر ذاکر نایک هم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په نقش قدم روان د نریندر مودي دپاره د هدایت دعا کوي. کله چې په مدینه کې په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ژوند تنګ کړی شو نو هغې مکې ته هجرت وکړو. دغه شان چې په ډاکټر ذاکر نایک هم په بھارت کې ژوند تنګ کړی شو نو هغې د دین اسلام دعوت جاری ساتلو دپاره د اسلامي ملک ملیشیا انتخاب وکړو او هلته هجرت وکړو. که چېرې د ډاکټر ذاکر نایک ژوند ته وکتی شي نو هغه د خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې هغه په هر څنګه په سنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې پوره عمل وکړي. بېشکه چې موږ له هم بطور یو ښه مسلمان هم دغه شان کوشش کول پکار دي. امید لرو چې د ډاکټر ذاکر نایک د دې بیان نه به تاسو څه نه څه زده کړي وي. د علمي رڼا ټیم به ډېر زر د دې ځینې مکمل سوال او په هغې د ډاکټر ذاکر نایک مکمل جواب د پښتو ترجمه تاسو ته وړاندې کوي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. دا نورو خلکو ته هم ورسوئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې موږ ستاسو دپاره داسې نورې ښې ښې ویډیوګانې جوړې کړي شو.